نن بیا دا ذکر کیږي چې د جنکۍ پلار یا د جنکۍ ورور چا اختیار کې د نکاح دا باید خپل خور او لور نیکو خلکو ته د عرض کی لکه موږ تاسو د خپل زوی د خپل ورور د پاره ګرځو پښتنې کوو چې کومه جنکۍ نیک راته څوک بیان کی موږ په دغه نشر میګو ورزو هغه پلار د جنکۍ ته ویو چې کته دوستی را سره وکړي د ما زوی ته یا د ما ورور ته دغه لور یا د خور راکې د زوی د پاره پسې ګرځو اما د خور لور د پاره دانه کوو چې ورشو یو نیک سړی ته چې د ما لور د تا زوی طالب ده د تا زوی مجاهد ده د تا زوی نیک عمل انسان ده زه د خپل خور یا د خپل لور ته در کوم دا مکته بیا خاص کر پښتنو کې لوی پیغور دی کیږي نه باید سړی د خپل زوی د خپل لور او د خپل خورم آخرت وسنجي چې هغه ابدي ځای د کامیابی ده اوس نو غیرتی انسان چې حضرت عمر فاروق ده موږ تاسو د خبرې اوریدلې دومره غیرتی و چې د رسول الله کوړته دا نه لوريده چې څوک ورشي 70 آیتونه نه نازل د ورته چې تابع بیان باید 70 وکي نو په خپل لور به بیا څومره غیرت کوي د لور مبارکه حضرت ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها چې کونډه شو عدای چې تیر شو خپل ورغه حضرت عثمان رضی الله عنه ته وی ک ما لور کونډه شوه ده حضرت حفصه کته یې کې تاته درکوم ګوره دی واده چکتن د حضرت عثمانم په بني ورکی خدای ویل چې نیک سړی ده حضرت عثمان رضی الله عنه ویل زه به مشوره وکم فکر به وکم په دا خبر کې څو شپې ورته انتظار او حضرت عمر فاروق د څو شپو نه بعد حضرت عثمان رضی الله عنه ورته ویل یا اوس وخت کې زه بل واده نکم بیا ورغه حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه ته حضرت عمر فاروق وی ایمالور کونډه ده حضرت حفصه کته کې زیتات در کوم څومره مشر سړی ده حضرت صدیق اکبر د حضرت نبی علیہ السلام نه 2 کاله کشر ده د مدینه منورې زندگی ده چې حضرت حذیفه کې وفات کیږي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او خی حضرت خنیس ابن حذیفه سهمی دغه ورته چې خور مې کونډه شوې ده زه دا تاسو در کوم حضرت صدیق اکبر هیڅ نه ورته ویله نو حضرت عمر فاروق د حضرت عثمان نه کوم ګلمن شو چې ما خپل خور لور در کوله تا جواب را کو چې نه کم خو د صدیق اکبر نه ډیر ګلمن شو پسړه کې چې دوی هیڅ نه دی و جواب را کو نه دی نه ورسته د خدای پاک تقدیر داو چې حضرت نبی علیہ السلام حضرت عمر صاحب ته ویل کدا لور ما ته پني کارا کې ګوره دیو قصونه نه ده خبر دو ورکړه لور پیغمبر علی السلام ته ورسته دغه صدیق اکبر رضی الله عنه حضرت عمر رضی الله عنه ته ویي چې تب په یغه وخت کې د مان خپه شوې چې تاره تو ویل چې زغ په لور در کوم ما هیڅ ونه ویلې دو ورته ویلې او خپه خو د حضرت عثمان صاحب نم شم خو د تانه ډیر خپه شم ته کتاب خې نو ورته ویل نه نو صدیق اکبر ادب ته وګورئ وای چې ما ځکه څه نه ویلې چې تا لور چې کونډه شوه د نبی اسلام نه ما یو خبر اوریدلې و نو ما نه غوښته چې دیغه سر راز لوڅ کم افشا کم طبعا کلی خور لور د خلکو درک وی نو نبی اسلام به د سی ویلی مخ نور نشو ویلای خو د سی ویلی چې ډیره ښه خزوا کونډه شوه اوس نو په دغه صدیق اکبر معلومه کړ چې کېدای شي چې د زړه یې ورته دا به یو ځای کې مکتب راځي خطبه علی الخطبه چې ممنوع ده چې مایل موجود وي څوک وړاندیز وکړي د یو چاته چې تخپل خور یا لور راکا اچ سره نګدي بل سړی چې ورشي دغه عمل ناروا ده الته دغه حدیث ذکر کوي دلته خطبه به نبی علیہ السلام کړي نه و وای هغه دغه وجنه احتیاط د صدیق اکبر چې نبی علیہ السلام په زړه کې دای شي د نکاوي او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر ته هغه به منه کی اخو بیا منه نه کی نو ګواکه لکه غوښتل شوی د دغه وجنه ک نبی علیہ السلام نه وای کړي بیا ما کړه اوس حضرت عمر صاحب خپل لور په خپل پسې ګرځي یو حضرت عثمان صاحب ته وی دی واده چختن دا چې زه د خپل لور در کوم بیا حضرت صدیق اکبر ته وی دی واده چختن دا چې زه د خپل لور در کوم د عمر په لحاظ مشران دي ولی د خپل لور د آخرت فکر لري چې دغه ایمالور به بیا د حضرت عثمان صاحب تر یا د صدیق اکبر صاحب تر په جنت کې وسیږي
او قران عظیم شان چې وګورو حضرت موسی علیه نبی علیه السلام چې هجرت وکړ مدین ته الته دول جون دي په کوی باندې شپانه خپل میږي او بکئی د میږي تګي دی او بو ته منډي وي خدای جون یې ګرځي ګوخې دی الته حضرت موسی علیه نبی علیه السلام ورته وله دا میږي تاسو ولې نو بکوي دی ورته له دې موږ پلار سپینګره ده اورور نه لرو او موږ د سړی سره خلطیت نه کوو چې دا شپانه خپل میږي او بکی دی لار چې بیا پس ته غنه موږ خپل میږي او بکوو دی ورغه دا میږي ای کوی په غاړه تیګو وای خوره ولا او میږي دورته او بکړي الجونه وختي لاړې رمای وختي بوتله حضرت شعیب علیه نبی علیه السلام پښتنه تر وکنن څنګه وخت راغلی البته موسی علیه السلام وګړي ډیرو دعا وکړه چې خدای نه متعال ته د ماده رزق بندوبس وکړي یغور ته د یو ځوان راغی مختمیږي یغو وکړي حضرت شعیب علیه السلام خپل لور ورولې غل ورشه ورته چراشي زبدیغه عوض ورکم حضرت موسی علیه السلام ته د جنکې راغله چې پلار مې دی غواړي چې تا ته درکې اجر ما سقیت لنا چې روان شو جنکې اوس کور خو نه د ورته معلوم جنکې مخ کې ده حضرت موسی علیه السلام شاته ده اچ بعد راشي د جنکې کالی ورټول شي نو غوړګې لیدې کیږي دورته ته شاته شه لیار د شان راکایا دغه د پاره چې نظر دی ما په پردي خزونه لګیږي کورته لاړ نور هو قصه وګدا د سره تیر شو څنګه راغله د کوم ځای نه راغله د فرعون را تښتیدل حضرت شعیب علیه السلام اطمینان ورکو نجوت من القوم الظالمین لا تخف نجوت من القوم الظالمین ورسته دغه الجنو حضرت شعیب علیه السلام ته چې خبر وکړه که یو ارش پون نیسی د رمې د پاره نو دی وینسه ولی ام قوی ده په مزدور کې قوت ته ضرورت ده ام امین ده چې خیانت نه کوي امین ده ته څه پوه شوې قوت هغه د چې تیګه چلاسو کسانو نشو پورته کولای د ځان ته پورته کړه امینیت دا د چې زی په لیارې مخته نه پرېکم چې نظر په ما ونه لګيږي چې تشاته بځي چې دای پوه شو شعیب علی السلام د په دغه کمال باندې دستی ورته وړاندیز وکړ چې موسی ځوانه زب دغه لور ته په نکاح درکم کته د ما سره وخت یې ګوري شعیب علی السلام خپل لور پیشنهاد وکړ وای نبی پیشنهاد کړی ولی پیشنهاد کړی نو سړی په دغه باید ونه شرمېږي چې ښه سړی وویني خپل خور لور د آخرت فکر ور سره وکړي هغه ته په نکاح ورکړي